اقرأ أخيا ورتل القرآن. ممدوح شو یو مضموم شو. تأویل مضمومه دا ډیر زیات بیکاره چیز دی، بلکې د تعطیل نه چې دا معطله تعطیل کوي تأویل ډیر زیات بیکاره دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله خپل قیم کتاب کې الصواعق المرسله کې یو باب قائم کړی دی، په دې عنوان باندې التأویل وما ادراکم ما التأویل. فالتأویل شر من التعطیل. تأویل نه به خبر یې وي که به نه وي خبر، دا تأویل د تعطیل نه ډېر بیکاره چیز دی. تعطیل تعریف خو زمونږ سره مخکې بیان شوی و، لغتا الخلو والفراغ، ومنه قوله تعالی وبئر معطله، کویان شل فارغ خالی لا یستقى من مائها، وبینه څوک پیدا نه دي، دیتا تعطیل ویل کېده. والانکار عما یجب لله تعالی من الاسماء والصفات کلا او بعضا. یو سړی د الله جل جلاله د نومونو صفاتونو نه انکار وکړي، د ټولو نه یا د ځینو نه، دیتا تعطیل ویل کېږي. تعویل لکه زمونږ سره مخکې د هغې بیان وشو، هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. لفظ د معنا راجح نه اړول معنا مرجوح ته لدلیل یقترن به یا لاجل قرینتنا، دیتا تأویل ویل کېده. نو دا تأویل چې ته لفظ د معنا راجح نه اړې معنا مرجوح ته، او ستاسو په دې معنا مرجوح باندې هیڅ یو دلیل قرینه نه، د دې تأویل په باره کې شیخ الاسلام وایي فالتأویل شر من التعطیل. دا ډیر زیات بیکاره دی د تعطیل نه. ولې بیکاره دی؟ ځکه د مؤول او د معطل په مابین کې یو ما به الاشتراک دی، یو ما به الامتیاز دی. ما به الاشتراک په مابین د مؤول او د معطل کې د دې دواړو ما به الاشتراک دا دی انهما اشترکا، دواړه شریک دي فی الانکار عن اسماء الله تعالی و صفاته، د الله د نومونو د صفاتونو نه انکار کوي. خو به وی هغه دا معطل خو د الله جل جلاله د نومونو صفاتونو نه انکار وکړ، خو مؤول وامتاز منه بخمسه محاذير، پنځه نقصان یې وکړل. دا پنځه نقصانات په معطل کې نشته او مؤول وکړل. اولنې دا مؤول د دې غټ نقصان دا دی، د پنځه نقصانات د دې ذکر کو لنډ اجمالی تور سره. اولنې انه شبه الله تعالی بالموجودات، دا الله جل جلاله را واغستی د موجوداتو سره مشابه که. دا تشبیه چې د په ذهن کې دا باعث د په دې تأویل باندې. لکه مثال تور د الله ید د خپل ید سره مشابه کوي، د الله ساق د خپل ساق سره مشابه کوي، د الله قدم د خپل قدم سره مشابه کوي، د الله وجه د خپل وجه سره مشابه کوي. نو دا تشبیه د الله جل جلاله د صفاتو د په ذهن کې د خپل صفاتو سره دا باعث د په دې تأویل باندې. نو اولنې نقصان د مؤول ډیر غټ دا دی، د په ذهن کې د الله صفاتونه مشابه دي د بندگانو د صفاتونو سره، ځکه دا تأویل کوي. دویم نقصان د مؤول دا دی، هر کله چې د مؤول د الله جل جلاله نومونه راواغستېدل، صفاتونه راواغستېدل، په خپل ذهن کې مشابه کړل د بندگانو سره، دویم غټ نقصان انه وقع فی التعطیل، دا په تعطیل کې واقع شو. الله د دغه ښایسته ښایسته نومونو نه، د دغه ښایسته ښایسته صفاتونو نه چې دې ته اسماء کامله ویل کېږي او دې ته صفات کامله ویل کېږي، الله د دغه ښایسته نومونو او صفاتونو نه خالی کړ. دریم بیا دا نقصان وکړ چې الله جل جلاله مشابه کړ د جماداتو سره، د ممکناتو سره، د محالاتو سره، د ممتنعاتو سره. هغه د څه نه تښتېده او په څه کې واقع شو. نو د دې نه تښتېده چې الله جل جلاله به مشابه شي د موجوداتو سره، نو د په ذهن کې نو الله مشابه کړ د جماداتو سره، د محالاتو سره، د ممتنعاتو سره. ځکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله تعالی علیه فرمایي ولكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان. هر کله چې د الله جل جلاله نومونه او صفاتونه نفي کړل، دا خو د الله مشابه کړ د جماداتو سره او د هغه څیزونو سره چې هغه ناقص دي. نو د تشبیه نه تښتېدلې د الله جل جلاله چې د موجوداتو سره اتلله، تشبیه دې ورکړله د الله جل جلاله د جماداتو سره. د دې د وجې نه سلف فرمایي کل
تعطیل محکوف بتشبیهین. هر تعطیل دا راتاو دی راگیر دی په دو تشبیه گانو کی. یو تشبیه قبل التعطیل د موجودات سره، بل تشبیه بعد التعطیل د جمادات او د ممتنعات سره. نو مؤول چې کله تعویل کوي د په دې تعویل کې کولو کې دا واقع شو په 15 محظوراتو کې. اولنې مونږ ویل د په ذهن کې تشبیه ده د الله جل جلاله د صفاتو د بندگانو د صفاتو سره. دویم نقصان تعطیل وکړه. دریم نقصان الله جل جلاله مشابه ک د جمادات سره، د ممتنعات سره، د محالات سره. څلورم غټ نقصان چې مؤول پاغه نقصان کې واقع دی دا کار وکړه نسبت د هغه متکلم وکړه چې هغه اعلم بالله دی. الله جل جلاله ولا اعلى فصاحت او بلاغت ورکله چې نبی صلی الله علیه وسلم دی او هغه نهایت زیاته خیر خواله د امت الی ازداد ذالک. په خپل دا مؤول چې تعویل کوي د خبرونو دا معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم یا الله نه پیژاند یا الله پیژاند خو فصاحت او بلاغت نه لره، یا فصاحت او بلاغت لره خو د امت خیر خوانو. نو نبی صلی الله علیه وسلم اعلم بالله دی. اعطي له الفصاحة والبلاغة، لا فصاحة وبلاغة الله ورکله دی. انصح للامت دی. نو د مؤول د تعویل نه دا معلومیږي د نبی صلی الله علیه وسلم په نسبت کوي خامخه الی ازداد ذالک چې یا الله نه پیژني اعلم بالله نه دی، یا فصاحت او بلاغت نه لري، یا د امت خیر خوا نه دی. پنځم او غټ محظوره چې مؤول پاغه کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي انتهاک النصوص، بعزتی د نصوصو کوي. او چا چې د دې مؤولینو په تأویلاتو کې فکر وکړ ښکاره به ورته پته ولګېږي د نور په شان لا چې د دې په دې تأویلاتو کې بالکل بعزتی د نصوصو ده، ځکه د لفظ او د معنا په مابین کې بون بعید هیڅ قسم له مناسبت نشته. اسمان ځمکې ته نږدې دی، یو غر به بل غر ته نږدې، خو د دې مؤولین چې دا کوم تأویلات کوي د لفظ او د معنا په مابین کې نهایت بعد، نهایت تنافر او نهایت زیات نفرت دی. نو هغه لفظ د دې معنا نه او د دې معنا هغه لفظ نه. نو انتهاک النصوص راځي بعزتی د نصوص کیا، بحرمتی د نصوص کیا. لکه د دې دوه مثال ز تاسو له درکما دا مؤولین چې کوم تعویل کوي د دې نسې څنګه بیزتی وکړه، د دې بیزتی وکړه. لکه نبی صلی الله علیه وسلم جاریه ته وایي د معاویه بن الحکم السلمی جاریه ده اين الله هغه ته وایي فی السماء. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اعتقها فانها مؤمنه. دا جاریه آزاده کا، ځکه دې مال صحیح جواب راکړه چې ما ته تاسو کا اين الله، جواب راکړه فی السماء، الله چرته دی په اسمان کې دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اعتقها فانها مؤمنه، دا آزاده کا، دا مؤمنه ده. نبی صلی الله علیه وسلم دغه جاریه ته مؤمنه وایي. او که چرته ستانه نن سبا چا سوال وکړي چې اين الله او تا ولا جواب ورکړي په سما او دا خو مشبه دی، دا خو مجسم دی، دا الله مشابه کې د بندگانو سره الله له جسم ثابت کو، الله له حیت ثابت کو، الله له مکان ثابت کو، الله له اجزاء ثابت کو، الله مرکب کو. نه، نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ نه وایي اعتقها فانها مؤمنه، خپل رب پیژني چې په سما فانها مؤمنه. اوس دا مؤولین چې دا کوم تعویل کوي د دې نه څونه بعزتي کوي، څونه بحرمتي کوي، څونه بهونه بعید راولي په مابین د لفظ او د معنا کې. وایي نه کنه د نبی علیه السلام مطلب دا نه و چې اين الله، د نبی علیه السلام مطلب څه من الله. نو دې جواب ته به نه ګوري چې دا جواب د اين الله دی په سما او که جواب د من الله دی. نو ګوره دې په دې لپاره د اين کې تعویل وکړه، خو بیرته جواب ته نه ګوري چې دا جواب جاریه ورکړي، جواب د کلمې د اين ورکړي دی او که جواب د کلمې د من ورکړي دی. د نبی علیه السلام سوال په من الله سره نو، نبی علیه السلام الله پیژانده او د جاریه ولا جواب ورکړي دی، جواب د اين الله جواب نه دی ورکړي د من الله. نو اوس خو سوچ فکر وکړي کوم مؤمنین چې تعویل کوي د دې نه څومره زیاته بحرمتي وکړه، بعزتي وکړه، په مابین د سوال او د جواب کې بالکل تنافر بون بعیده، هیڅ قسم له مناسبت نشته. د دې یو بل مثال ز تاسو له درکما چې د مؤولین کوم تعویل کوي دا څومره بون بعید راولي په مابین د لفظ او د معنا کې. حدیث شریف کې راځي چې جهنم بچغوي، تاسو بار اوریدلې دي هل من مزید مال ای الله، نور ته زیاته نشته چې راویلېږي، ته خو ما سره وعده کړې ده د ډکوالي او زه ډک نشم. ما حدیث کې راځي د صحیحین حدیث دی حتی یزع الجبار تبارک وتعالى فيها قدمه فینزوی بعضها الى بعض، یا فیوزوا بعضها الى بعض، ځنې به ځنې کې د ورننه وځي پیوسته بشي او وتقولو
قط یا الله حسب بس زړه شم. على كل حال حدیث تاسو معلوم دی. په دې حدیث کې صفت د قدم راغلی دی د الله جل جلاله، یا په یو روایت کې راغلی دی صفت د رجل راغلی دی حتی یزع الجبار فيها رجله یا قدمه. وعلى كل حال د دې تعویل ته وګوره. حتی یزع الجبار د جبار معنی کوي تر دې چې کې به شیطان فيها قدمه. سبحان الله د دې جبار معنی په شیطان سره کوي. دا تعویل د دې حدیث په شرح کې په کتاب التوحید کې حافظ ابن حجر نقل کړی دی د مؤولینو او ډېر ښایسته رد یې کړی دی. ولې؟ لأنه مراد دې ابلیس، لأن المراد منه ابلیس، لأنه ابى واستكبر فصار جبارا. انکار وکړ د سجدې کولو نه، تکبر وکړ نو فصار جبارا. دا ځان یې زورور ښکاره کړ نو زورور شو. نو دا تعویل کوي حتی یزع الجبار تر دې چې کې بدی کې شیطان. سبحان الله. ولې تعویل دی راته وګورئ. دا د دې نفسونه بیا حرمتي ده، دا د دې نفسونه بیا عزتي ده. دې ته نه ګورئ چې حتی یزع الجبار تبارک وتعالى د جبار سره تبارک وتعالى راغلی دی. نو د جبار معنی چرته په شیطان باندې ټیک ده. دا لا څه کوي دا حدیث په خپل په صحیح البخاري کې راغلی دی. فیزع الرب تبارک وتعالى د جبار په ځای باندې رب راغلی دی تبارک وتعالى. دا الفاظ امام بخاري راوړي دي په خپل صحیح کې په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورت قاف کې راوړی دی. دارنګه دا حدیث راغلی دی حتی یزع الله تبارک وتعالى راغلی دی. دا الفاظ په مسلم کې راغلی دي. دارنګه حتی یزع رب العالمین راغلی دی. دا روایت راغلی دی په صحیح البخاري کې په کتاب الایمان والنذور کې. نو دې الفاظ ته وګورئ چې حتی یزع رب العزة راغلی دی. په مسلم کې دا الفاظ راغلي دي، په بخاري کې دا الفاظ راغلي دي. حتی یزع الرحمن راغلی دی. نو ګوره سوچ او فکر وکړئ. ته په دې لپس کې تعویل وکړي حتی یزع الجبار، خو تبارک وتعالى ته نه ګورې حتی یزع رب العالمین، حتی یزع رب العزة، حتی یزع الرحمن، حتی یزع الله. خو د دې نه ګوره دا معلومه شوله دې کې وغټه پیته تاسې دا واخلئ چې دوی په دې جبار لفظ کې تعویل کوي رب العالمین یې نه دی لیدلی، رب یې نه دی لیدلی، العزت یې نه دی لیدلی، تبارک وتعالی یې نه دی لیدلی. د دې نه دا معلومه شوله فعلم انهم من ابعد الناس عن الكتاب والسنه. دا مؤولین چې دا کوم تعویلات کوي چې په ځان لځای کې ناست یم او حدیث مخې له راغی څه چې مې وویله خلک شته او لاله مني. د دې نه دا معلومه شوله چې دا خلک د قرآن او د سنت نه ډېر زیات لرې خلک دی. ځکه دا جبار یې لیدلی دی، وروسته پسې تبارک وتعالی نه دی لیدلی. جبار یې لیدلی، رب العالمین یې نه دی لیدلی. جبار یې لیدلی، رحمان یې نه دی لیدلی. جبار یې لیدلی، الله یې نه دی لیدلی. جبار یې لیدلی، رحمان یې نه دی لیدلی. نو ګوره دا حدیث په خپله په صحیح البخاري کې، په صحیح مسلم کې، په نورو کتابونو کې په دې الفاظو باندې راغلی او دا چې دا تعویل کوي نو معلومه شوله د دې خبرې نه چې دا مؤول چې کوم تعویلات کوي په دې کې انتهاک النصوص دی. د نصوص ټول حرمت ختمیږي، عزت ختمیږي. دا نصوص هر سړی به راځي او د نس به د خپل خواهش موافق ترجمه کوي. دارنګه یو بله بېعزتي په دې کې بله هم را یاده شوله. بله درته وایم بعضې خلک وایي حتی یزع الرب تبارک وتعالی فیها رجله، الله جل جلاله په کې کېدي رجله. بعض خلک تعویل کوي په دې رجل، وایي رجل معنا جماعت من الناس، الله په کې کېدي رجله. نو دا څونه یو بعید تعویل دی. د دې نس بې حرمتي ده، د دې نس بې عزتي ده. که په یو روایت کې رجله راغلی مخکې، په بل روایت کې قدمه راغلی دی. نو په دې رجل خو به دا تعویل وکړي. اول نه دا لاسه حافظ ابن قیم فرمایي وایي ولا يعرف الرجل بمعنى جماعة من الناس في لغة العرب. رجل بالکل په جماعت من الناس معنا باندې په لغت د عربو کې نه دی راغلی. که راغلی بالفرض والتقدیر په دې حدیث کې حتی یزع رب تبارک وتعالى فيها رجله، حتی یزع رب تبارک وتعالى فيها قدمه. بل دلته لفظ ګوره وزع یزعو دا ښکاره دلیل دی چې مراد د دې نه ارتل نه دي. ځکه بیا د هغې دپاره لفظ څه راته یلقا راته. دا وضع لفظ قرینه ده چې مراد د دې نه ایښودل د قدم د الله جل جلاله دي کما یلیق بشانه. دا وزع یزعو دا په خپله په دې باندې. بل دا دی چې قدمه رجله راغلی، دا ضمیر چا ته راجع دی؟ الله جل جلاله ته راجع دی. نو په خپله دې قرائنو ته نه ګوري، سیاق ته نه ګوري، سباق ته نه ګوري او د ځانه تعویلات کوي. دا معلومه شوله چې پنځم غټ نقصان په دې تعویل کې دا دی، دا بې حرمتي کوي، بې عزتي کوي د نصوصو. د دې د وجه نو سلفو یو ناشنا خبره کړې ده چې دا مؤولین دا موږ چې کوم بیان کړ چې د ځانه تعویلات کوي، وایي هؤلاء شر من تعویل الالفاظ. په تعویل کې دا پنځه نقصانات دي. د دې د وجې نه دا تعویل چې څوک په باره د اسماء او صفاتو د الله جل جلاله کې کوي دا ډېر زیات بېکاره دی. ځکه شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي
فالتأويل شر من التعطيل. معطل خو صرف د الله جل جلاله د صفاتو نه انکار وکړه، دا اسم شته نه، دا صفت شته نه، دونه نقصاناتو کې په دونه بې عزتي د نصوصو کې هغه واقع نه شو، لکه کومه چې د مؤولین په دې بې حرمتۍ په بې عزتۍ د نصوصو کې واقع دي. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني.